زه نن دا خبره په دې فلور اف د هاوس باندې کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زما بنیاد د ایمان که ما د اوسه پورې اته نهه کاله کې د ټنډر په پاسې کې چېرته چاته وینام کړي یا که ما د دې نه څه ارننګ کړی زما د بچو په کپن دې ولګي، که ما د دې نه ارننګ کړی زما د بچو په کپن باندې دې ولګي. بیا د یو 2 ټکي افسر چې دی لږ یو زما په دې ربه د لسو موبایل سره هغه ریټ کوي او زما د بېعزتۍ کوشش کوي. په دې عزت باندې زما رور بېللی شوی هغه شهید چې د دې هاوس ممبر و، عمران محمد شهید د دې هاوس ممبر و، هغه سره د شپېتو کسانو شهید شو، 200 کسان هغې کې زخمیان شو. دا عزت ما په دغې باندې ګټلی دی. او یو د پرازیکیوشن نه راغلی یو ډایرکټر دی چې هغه په خپل کار باندې پوهېږي نه، ځان سره جونیر خلک اخیستی. رایټ مین فار د رایټ جاب په کار دی. داسې غل او داسې ډاکو سړی په کار دی چې هغه د دې هاوس د یو ممبر عزت ته لاس واچوي. زه هغه سړی د چا نه یېرېږم نه. I am not going to be afraid of anyone. خو نه، زمونږ ستاسو د ټولو عزت یو دی. د دې هاوس د هر یو ممبر عزت شته. دا موږ ټول یو بل سره رونه یو چې زمونږ په عزت باندې یو سړی را لګي او برناخه بلا وجه بلا ثبوته هغه حمله کوي. زه نن په های کورټ کې د هغه په دغه باندې کیس کوم لګیا ما. دغه افسر زه نور هېڅ نه منم. زه دا خبره منم چې دغه افسر او زه دلته د دې اسمبلۍ په مخ کې باندې به د الله په کلام باندې لاس ږدو، خو هله به پرې ږدو چې د ایمان مجمل او ایمان مفصل چې بلکې ایمان راشي. د ایمان مفصل او د ایمان مجمل د ویلو نه بس به زه هم په قرآن باندې لاس ږدم، زه به هم په قرآن باندې لاس ږدم چې دې ملک دپاره چا کار کړی په اخلاص او په جذبه باندې او چا کرپشن کړی دی. زه وایم دا خبره کوم چې کوم د احتساب والا خلک دی، که هغه انټي کرپشن دی، که هغه نیب دی، که هغه هر څوک دی، لومبی د دغه افسرانو اساسي وګورئ. د دغه افسرانو اساسي